د افغانانو لپاره ښه خبر دا چې څنګه اوس شوي ویډیو تر پایه راسره وګورئ. سلام ستړي مه شئ. یو وخت به پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د هوایي دهلیز کلمه کاروله چې په هغه وخت کې ډېری هېوادوال ورسره بلد نه وو او وانځینو ته ټوکې ښکارېدې، خو یو وخت په حقیقت بدل شو او هوایي دهلیزونو تېرو کلونو کې د افغانستان د تجارت لپاره ډېره ښه نتیجه ورکړې وه او افغانستان ګڼ مالونه له دې لارې لیږلي وو. ښه خبر دا دی چې طالبانو هم دې برخې ته فکر شته. خبر دا دی چې یوه بار وړونکې الوتکه چې 45 ټنه جلغوزي پکې بار وو تېره ورځ د کابل د نړیوال هوایي ډګر نه د چین په لور یوړل شول. دا د اګست میاشتې را په دې خوا چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی لومړی ځل دی چې د هوایي دهلیز د لارې د افغانستان نه بهر ته صادرات کیږي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو ویلي د دې جلغوزیو څخه لاسته راغلی عاید به د افغانستان بزګرانو ته ډېره ګټه ورسوي. په هر حال چین ته هوایي دهلیز د 2013 کال د نومبر په میاشت کې د مخکني جمهور رئیس محمد اشرف غني په حکومت کې پیل شو چې له یوې خوا د چین بازارونو ته د افغانستان د وچې او تازه میوو د صادراتو سره مرسته وشي او له بلې خوا د سوداګرۍ د پراخ کسر مخه ونیول شي. په هغه وخت کې چارواکو اټکل کړی و چې د همدې هوایي دهلیز له لارې به هر کال د افغانستان څخه 23,000 ټنه جلغوزي چین ته صادریږي چې ټول ارزښت یې شاوخوا 800 میلیونه امریکایي ډالره کېده. دغه هوایي دهلیز په افغانستان کې د جلغوزو د صنعت سره ډېره مرسته وکړله او یوازې تېر کال په چین کې واردونکو قرارداد کړی و چې په راتلونکو 5 کلونو کې به د افغانستان څخه د 2 میلیارډو ډالرو نه ډېر جلغوزي پیري. په هر حال تاسو دغه موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. د بیا ستاسو چوپړ ته راځم، خدای مو سپارم. د الله په امان.